د زمري 24مه په هیواد کې د یو ستر تاریخي اوښتون ورځ، هغه چې د کلونو اشغال، زورواکي، فساد او غصب ته پکې د پای ټکی کېښودل شو او اسلامي امارت بیا ځلې پر افغانستان واکمن شو. پوره 4 کاله وړاندې پر همدې ورځ د اسلامي امارت مجاهدینو پلازمینې کابل ته په ننوتو سره د هیواد د چارو واګې په لاس کې واخیستې او جګړه ځپلو افغانانو له اوږدې مودې ستړیاو او دربدریو وروسته د آرام ساه واخیسته. دا لومړی ځل نه و چې افغانان په خپله خاوره کې د نړۍ د یو ستر زبرځواک د ماتې شاهدان وو. تر دې وړاندې هم د میړني او پر ازادۍ مین ولس 2 نور زبرځواکونه یعنې انګریزان او د پخواني شوروي اتحاد سرې لښکرې دلته ټوټه ټوټه کړې وې او خپل ازادي یې د ښکېلاک له ستونې څخه بیرته رایستلې وه. له خپلې خاورې او ازادۍ څخه په پوره مېړانه د افغان ولس دفاع نړۍ ته د لمر په څېر څرګنده ده او هیڅوک پرې سترګې نشي پټولی. دا چې په افغانستان کې د امریکایي یرغلګرو ماتې او د هیواد د ازادۍ له نورو هغو سره څه توپیر درلود، د اسلامي امارت د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خيرخواه یې په اړه داسې وایي. الحمدلله اول خو دا دی چې افغانانو ته هر وخت ازادي چې ده ډیره مهمه ده او په دغه څو واره چې د ازادي حاصله سوې ده هغه ډیر غټ نعمت دی د الله د جانب چې دوی تور کول سوی دی. الله دې وکړي چې موږ تاسې وساتلی شو او ټول افغانان یې وساتلی شي. دا ازادي ځکه د نسبت د نورو ازادیو څخه ډیره مهمه ده چې که وګورو د دې وارې چې کوم اشغال راغلی و هغه نه یوازې د یو ملک د خوا سره راغلی و بلکې د هغو سره ناټو ملګري وه. دا که رښتیا ووایو د هغه سره د دنیا ډېر کم هېوادونه وو چې غلي پاته وو، نور په چا په ښکاره او چا په پټ باندې د هغوی سره کومک کوي. یعنې که وګورو د دنیا اکثره قطبونه چې وه د هغوی سره په دې کې ملګري وه، خصوصا هغه هېوادونه چې هغه یا نیمه اشغال دي او یا داسې وو چې هغوی د هغوی تر تاثیر لاندې دي یا هغه چې پوره اشغال دي، دا ټولو د هغوی سره کومک کوي په دغه اشغال کې. خو دا چې افغانانو ته الله پاک بری ورکړي دا ټولو ته یې ماتې ورکړه، دا د افغانانو هغه ویاړ دی چې هغه هېڅکله نه هېرېدونکی او تر ټولو ستر او یو عظیم ویاړ چې الله خو برخه کوي او الله دې ټولو ته د شکر ادا کولو توفیق راکړي. ښاغلي خیرخواه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د زمري 24مه د دوی لپاره څنګه ورځ ده داسې وایي. زموږ دپاره چې دا یقیني هم ما مخکې هم په د بل موضوع کې هم دا ویلي چې دا زموږ دپاره تر ټولو لوړ افتخار دی. موږ د دې د شکر د اداینې دپاره چې هر څه وکړو د دې شکر د الله پاک نسو ادا کولی. ځکه ډېر دغه موږ دا کوو چې په دې مسله کې خاص یوازینی نصرت الله پاک و چې همدغسې یو زبرځواک د هغه سره نور ملکونه ملګري دغه سره ناټو ملګري الله پاک د افغانستان څخه وایستل او د افغانستان د ازادي اعاده سوه. که موږ هر څومره فکر وکړو تر ټولو زموږ دپاره لوړ ویاړ چې دی همدغه د افغانستان ازادي وه. دا چې ازادي د یوه هیواد او ملت په ژوندي ساتلو کې څه رول لوبوي، د اطلاعاتو او کلتور وزیر یې په اړه داسې وایي. دې کې شک نشته، دا واضح خبره ده. کوم ملکونه چې تر اشغال لاندې راغلي دي یا کوم ملکونه چې هغه د اشغال څخه وروسته د آزاد شوي دي، اوس یې تاسې وګورئ هغوی د هغوی فرهنګ، دین، د هغوی تجمع دا ټول شیان ضعیفه کړي دي. هغه غواړي د اشغالګرو هم دا خاصیت چې اول د هغوی اجتماعیت، د هغوی فرهنګ، د هغوی کلتور او د هغوی په سر کې اول دین، د همدا شان د هغوی د ذهنونه وباسي تر څو دغه خلک په هغه چا پسې اقتدا وکړي چې کوم څوک اشغالګر دي. نو دا شان ځکه دغه لپاره چې دی دا مؤثر او مهم دي چې هغه د اشغال سره خدای مکه لکه چې په هر بل کې ته ضرر رسېدلی دي او موږ تاسې وینو په دغه شل کلن دور کې هم دغه شان ته زموږ تاسې ضرر رسېدلی و، الحمدلله اعاده شوي دي یا اعاده کېږي. ملا خيرخواه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه شل کلن اشغال افغانانو ته څه په میراث کې پرېښودل داسې وویل. د یوې ناحیې نه چې وګورو خو هغوی افغانانو ته معیوبین، معتادین، فقر، غربت، خرابي افغانانو ته همدا په میراث پرېښول. د یوې ناحیې نه چې وګورو د معنوي نګاه نه چې وګورو الحمدلله هغوی ته افغانانو ته ډېر لوړ ویاړ ور په نصیبه سو. هغه همدا دی چې یو ښه فتح او کامیابي الله پاک ورته راوستله. شرعي نظام دلته نافظ سو، در شرعي نظام لاندې امنیت رالی، خلکو سره هغه دربدري او خرابي چې وي هغه الحمدلله د دې ځای نه ورکې سوې. او بل ډېره په هغه کې بل مهمه خبره د دې دپاره د افغانانو دپاره دا وه چې افغانانو داسې یو نصرت خو په نصیب کړي چې د راتلونکي دښمنانو دپاره هم یو درس پیدا سو. یعنې کېدلی شي که کله کله داسې یو دښمن په زړه کې څه درلودی د افغانستان دپاره خدای مکه، نو که داسې یو حالت نه دغسې یو ماتې د دښمن دپاره نه وای راغلی، دښمن په دغه شکل د افغانستان نه وتلی، کېدی شي هغوی به بیا په افغانستان کې لاس وهنه کولی. زما دا یقین دی چې اوس ډېر خلک د افغانستان دپاره خدای مکه بد نیت ولري خو په دې خاطر یې نه کوي چې وایي هغه ونه توانېدل نو زما دپاره به څه ګټه وکړي. د دې تر څنګ دې ازادۍ افغان ملت ته څه ورکړل؟ دغې ازادۍ افغانستان ته الحمدلله نن تاسې وینئ
اول خو تر ټولو چې موږ تاسې کړېدلو د دې 46 کلونو رئیس په افغانستان کې چې دا انقلابونه راغلي وو دا دربدۍ راغلي وې نن یو وخت دی چې د شرق او تر غربه پورې د جنوب او د شمال پورې خلک آرام ژوند کې هرې خواته ځي دا یو ډېر ګټ نعمت دی د افغانانو دپاره روغتي تمامیت راغلی الحمدلله افغانستان کې چې مخکې به د تېر عمارت په وخت کې په محدود کسان چې وو محتاجین نو اوس په میلیونونو سو د دې دغه اوس دا ټولو ته د هغوی تداوي کول کېږي او مخدرات چې د هغه بند سو هغه څه نن یعنې دا ټولې پیدې کو زه بیانوم په اقتصاد کې الحمدلله نن ورځ په ورځ باندې مخ پر وړاندې روان دی او که دغسې هم وګورو نور په دغسې ډېرو بخشو کې الحمدلله که پرمختګ ته وګورو نو افغانانو ته الحمدلله ډېرې ګټې ورپه نصیب شوي دي او ورځ په ورځ باندې د دې د اعاده د خپلې ازادۍ او استقلال د خپلې جغرافیایي او هغه خطرات چې موجود افغانستان ته هغه دربدري حالت چې پخوا وو هغه الحمدلله هغه ورک سو او بل په ضمن کې دا توپیر ورک سو چې دا پوښتنه نشته چې د چا زبان څه دی د چا ولایت څه دی دا د کومې منطقې دی هغه په دغه شیان چې پخواني خلکو استفاده ځین کول او خلک یې په مابین کې په جنجالو اچولي وو دا ټول یې ناخوالې ووتلې الحمدلله د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دې تړاو چې په دې ازادۍ کې د ملت ونډه څه او څومره وه داسې څرګنده کړه والا دې کې شک نشته یو واقعیت باید ووایو چې د دې ملت د اسلامي امارت سره او د مجاهدینو سره نه یوازې دا چې په دغه د اشغال په ماتولو کې مجاهدینو دې کې شک نشته اول زموږ پاک الله پاک و ټولو شهیدانو ته جنت فردوس و اعلی ور نصیب کړي او زخمیان ته الله پاک شفا ورلره ورکړي او کونډیانو او یتیمانو ته الله پاک صبر ورلره ورکړي او د دې خدای ښه ژوند ور نصیب کړي دغه په دې خدي کې شک نشته چې د هغوی سره لکه دا چې مجاهدین په غرونو کې وو که دا وایي چې د افغانستان د ځوان رانیولې د سپین ږیري رانیولې د زنانې رانیولې د یو کودک ماشوم رانیولې حتی که وایي په دې کې هم کمالي مبالغه نه ده چې زموږ حیوانات په دې کې داخل وه ډېر حیوانات داسې وو چې په هغې کې د ژوند د دې په بغیر د حقه باندې په انفجارو په بمونو باندې د منځه ولاړې ډېر حیوانات داسې وو پر دې باندې د جهاد لپاره استفاده وسوله او ډېر داسې وو چې د شپې په وخت کې حیوانات په دې خپل کور کې به آرام نه کوي په دې کور کې به ګرځېدل چې کله به د تیارو د چاپې وخت دغه حیوانات په لاره آرام وو پرېږده زموږ ستاسې ماشومان پرېږده زموږ ستاسې زنانې نو په دغه کې زموږ د افغانستان ملت چې دی د زنانو د سپین ږیرو د ځوانانو د ماشومانو رانیولې ټول په دې کې شریک یو او ټول دا مړانه کړې ده او الله دې ورته دایمي وساتي د اسلامي شریعت تر څو دا چې د اشغال تر ماتې وروسته د ولس هیلې څومره پوره شوې دي نوموړی یې په اړه داسې وایي تر ډېره حده پورې الحمدلله دې کې شک نشته چې زموږ تاسې پلکاو شهیدان چې د تیر جهاد ته وخته څخه دغه شهیدان سوي دي د هغوی ارمانونه هم دا و ما ته کله دلته کوم سپین ږیري راغلي وو هغه ویل الحمدلله چې زما کوم په اوس وخت کې زه سپین ږیري یم په دغه شل کلنه دوره کې خو په هغه وخت کې چې کوم جهاد مې کړی دی هغه الحمدلله هغه ارمان مې نن د ساره سو د کوم څه دپاره چې کوم زخمونه ګاللي دي یا مقریبان شهیدان سوي دي دې کې شک نشته الحمدلله چې اسلامي نظام راغلی امنیت راغلی تر ډېره حده پورې د هغوی هیلې تر سره سوي دي خو لا بیا هم د دې ملت خورولي بیا هم د دې ملت اوس هم ضرورتونه شته موږ غواړو چې دې ملت ته هغسې ژوند وروبخښو دوی د آرام ژوند وي او دوی خپل رزق او کفاف ولري او آسوده وي په دې کې او دوی څه فقر او غربت هم ورک سي په ټولو اړخونو نه موږ لا بیا هم هغه څه غواړو چې سهولت او ترقي او سوکالي دې ته راولو چې څنګه هغه د خلکو دپاره لازمه وي لا بیا هم دغه ډېر سره د دې ملت موږ پوروړي یو الله دې توفیق راکړي چې هغه ورته پوره کړو د اطلاعاتو او کلتور وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې ازادي د راتلونکو نسلونو لپاره څومره ارزښتمنه ده او حکومت ته دغسې ورځو د ژوندي ساتنې په پاره څه اقدامات کړي داسې وویل الحمدلله دغه د دې دپاره چې دوی د اوس تاسې ویني چې دغه ورځ موږ لمانځو او د سږ کال دپاره به هم انشاءالله ښه ترتیبات نیول شوي دي د دې ورځې د لمانځلو دپاره امارت ترتیب لري اطلاعاتو کلتور وزارت دې دپاره په ټولو ولایتو کې به جلسې کول کېږي او ځوانانو ته دا پروګرامول کېږي په دې دا ازادي په اسانه په مفته نه ده راغلې او نه د چا نه په خواست اخیستل شوې ده په دې کې څه قربانۍ شوي دي او څه قربانۍ په دې کې ورکول شوي دي هم یو دا هم دا ده بله په نورو وزارتو کې هم دغه رقم د ترجیبونه موږ لرو خو البته که دا ووایي که په دې ځای کې سره اړخ لګوي سږ کال کېدی شي زموږ په همدغه برخه کې د ورځو په لمانځلو کې په وزارتو په کچه باندې هم دومره مصارف ونه سي لکه چې پخوا کېدل هغه په دغه خاطر چې زموږ رقم هغه ورونه چې د نورو ملکونو څخه افغانستان ته بیرته راځي یا د ایران او پاکستان سره راځي د هغوی په لګښتونو یا د هغوی ته اسانتیاو رامنځته کولو سي د مصارفو څخه دلته لږ ډډه شوې ده په دې کې چې عمره قدر چې څومره ضروري وي ونه ولمانځو او نور چې دی هغه څه په دې کې چې دغه راکړي په نورو بخښونو کې چې ضرورت وي هلته پیسې مصرف سي خو د ځوانانو دپاره همدغه فکر ورکول کېږي ځوانان
دپاره په هر ځای کې هم د هغوی ولوله راژوندي کېږي، د هغوی احساسات راژوندي کېږي. دا واقعیت دی که همدغه شیان ونیسي زموږ ځوانان یو وخت کې تېر شوي د شیان د دوی ویرېږي، دا شیان به د دوی څه هېر وي، دوی به په دې نه کې چې د څه سختۍ تېرې شوي دي، څه قربانۍ ورکول شوي دي. همدغه شیان دوی ته مخ باندې د ټلویزیون پر مخ باندې د مجلو پر مخ باندې په تقریرو په جلسو باندې دوی ته د یاد اوري ورکول کېږي د ملت د خپل هیواد د ساتنې لپاره، د خپل دین د ساتنې لپاره څومره قربانۍ شوي دي او افغانان د وخته څه پر دې باندې دوی څه سختۍ ګاللې دي. ځکه به ځوانه طبقه محتاط اوسي چې آینده دپاره د یو اشغالګر په نیت باندې هم چې صرف هغوی د چا په نیت باندې هم پوه شي، د هغوی څه جواب وکړي او هغوی مخته ولاړ. دا یادونې وړ ده چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو په 2001 زیږدیز کال کې افغانستان اشغال کړ چې بالاخره د اسلامي امارت د مجاهدینو او افغان ولس تر اوږدې مبارزې، سرښندنو او بېساري قربانیو وروسته په 2020 زیږدیز کال کې د دې هیواد پرېښودلو ته اړ شول او په دې سره افغانانو په خپله خاوره کې یو بل زبرځواک ته د ماتې ورکولو تاریخ جوړ کړ.